السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. محترم مونږ تاسو یو وختي مسله حل کړه چې هغې ته د اختلاف د مطالعو مسله وایي. نو هغه مسله خو ګروپ کې ډېرو ملګرو به اورېدلې وي. یو ملګری چې من جمله زمونږ د شرکاو ملګرو نه دی، عالم هم دی، نو هغه وایي جناب وایي تا خو په دې تیر میسج کې صرف خپلې خبرې کړي، تا خو یو طرف ته هم دلایل نه دي پیش کړي. دا دلیل دی پکې نه دی ویلی چې یاره فلانکی چې وایي چې نه دی معتبر دلیل یې څه دی، او چې څوک وایي چې معتبر دی دلیل یې څه دی، او مطلب ځان نه دی او خپله تجزیه پیش کړې ده. نو جناب عالی زما خو قانون داسې دی، زه چې کله مسله حل کوم هغې کې تاسو ته حوالې در کوم، فلانکي کتاب، فلانکي جلد، فلانکي باب او فلانکي صفحه. نو خیر دی بیا دومره تاسو هم کوئ یا کتاب ورپسې راخلی که نه. که چېرته بالفرض ما خبره دا کتاب نه غلطه کړې وه نو بالکل بیا تاسو کولی شئ چې د کتاب صفحې نه تصویر وباسئ، ما ته یې راولېږئ، راته ووایئ چې تا خو دې کتاب په دې صفحه او په دې جلد حواله ورکړې وه، دې کې خو دا خبره غلطه لیکلې یا یې الټه لیکلې یا ته نه تا فهم غلط کړی. دا چې اوس مسله نه ته وایې چې دلایل څه دي، نو دلایل خو بهرحال اسانه دي، ډېر زیات صحیح دی، بس دونکم در واخلئ. فتاوا شامی ده، صحیح دی، فتاوا شامی دویم جلد دی، صفحه د 393، ایچ ام سعید مکتبه ده، کتاب الصوم دی، مطلب فی اختلاف المطالع. صحیح دی، دی وی و اختلاف المطالع ورؤیته نهارا قبل الزوال وبعده. اختلاف د مطالع او لیدل د سپوږمۍ د ورځې د زوال نه مخکې یا د زوال نه وروسته غیر معتبر علی ظاهر المذهب. دا اختلاف د مطلع بالکل معتبر نه دی په ظاهر مذهب کې. وعليه اکثر المشایخ، په دې باندې اکثر مشایخ د علماو د احناف دي. وعليه الفتوا، او په دې باندې فتوا هم ده. بحر دا بحر رایق لیکلی ده، د خلاصې نه را نقل کړي، خلاصة الفتاوا نه. بیا دی وی دا متن دی، امام حسقفي متن دی، دی وی فیلزم اهل المشرق، لازمیږي په اهل مشرق باندې برؤیت اهل المغرب. کله اذا ثبت عندهم، چې کله د دوی د اهل مشرق په نسبت باندې ثابت شي رؤیت اولئک، لیدل د اهل مغرب بطریق موجب، په داسې یو ذریعه او په داسې یو طریقه او په داسې یو سبب چې هغه موجب وي، یعنی واجبونکی وي، داسې یو دغه وي خبر وي چې هغه خبر وجوب راولي، یعنی دلیل قطعي وي. کما مره دی وی وقال الزیلعي، امام جمال الدین زیلعي رحمه الله خی دی وی الاشبه، دی وی ډیره مناسبه ده انه يعتبر، چې اختلاف د مطالع معتبر شي، یعنی بکار دی چې هر بلد ځان ته مستقل رؤیت وشي. دی وی لیکن قال الکمال، هغه وایي کمال الدین، دی وایي چې الاخذ بظاهر الروایت احوط، که چېرته فتوا په ظاهر روایت باندې ورکو دی کې ډېر زیات احتیاط دی او دا ښه خبره ده. د قرنګي دا مسله باقاعده طور سره تبیین الحقایق لیکلی، جلد اول دی، صفحه د 321، مکتبه امدادیه ملتان چاپ دی، کتاب الصوم دی. دی وی ولا عبرة باختلاف المطالع، هیڅ اعتبار نشته دی اختلاف د مطالع ته. وقیل، او چا ویلي د قیل سره ویلي يعتبر معتبر دی. ومعناهم د دې عدم اعتبار معنا دا ده چې انه اذا رأى الهلال، چې کله وګوري یو سپوږمۍ لره اهل بلدین د یو خار، ولم يره اهل بلدة اخرى، او د بل خار والا نه وی لیدلی، یجب واجبه ده، لازمه ده، یجب معنا لازمه ده، ان یصوموا برؤیت اولئک کیف ما کان. وګوره پکار ده چې دغه واجبه ده چې دغه نور خلک به مو سره روژه نیسي چې په کوم حالت باندې دوی وي. دا وګوره د قرنګي دا مسله مې درته ویلې وه چې چا لیکلي، احسن الفتاوا لیکلي. احسن الفتاوا 4م جلد دی، 499 نمبر صفحه ده، غاټه مقاله یې پې لیکلې ده، الطوالع لتنویر المطالع. طوالع جمع د طالع ده. طالع څه ته وایي کاکا؟ هغه سهم یقع وراء الهدف، هغه غشي ته وایي چې بالکل په نښه باندې ولګېږي. نو الطوالع معنا هغه غشي چې نښې ته رسېدلي دي لتنویر المطالع. دی وایي اس رسالے میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ رؤیت ہلال میں اختلاف مطلع کا اعتبار ناممکن ہے، چې دا پکې ناممکن دی شرعاً، د شرعي په لحاظ سره، عقلاً اور فلکیات کی روشنی میں منفرد تحقیق. سر دې په خلاص شو. دا قرنګي مې درته بله مسله د امداد الفتاوا کې د حکیم الامه مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلي و. صحیح دی، دا درته ویلو چې امداد الفتاوا 2م جلد 133 نمبر صفحه د کتاب الصوم والاعتکاف. نو دی وایي
پختنه تینا دا شوی خا اختلاف مطلع صحیح ده کیا اختلاف تحقیق اعتبار اختلاف مطالع و مراد حدیث ابن عباس در باب آن به غاټ دغه کړي دلایل پر نقل کړي دي فی الدر المختار فتاوى شامخي اختلاف المطالع غیر معتبر على ظاهر المذهب وعليه اكثر المشايخ وعليه الفتوى ده بيوي اس معلوم هوا کہ مفتى به قول یہی ہے کہ مفتى به قول هم دا عدم اعتبار ده کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں صحیح ده درېمه مې کومه حواله درکړې وه امداد الفتاوا خو وشوه درېمه حواله مې درکړې وه د فتاوا حقانیه دا دی به ورته فتاوا حقانیه راواړم دي کې دغه نشته دا ماته مخې ته فتاوا حقانیه پرته ده فتاوا حقانیه 4 جلد 126 نمبر صفحه د کتاب الصوم دلته لیکلي سوال اختلاف مطالع کی شرعی حیثیت کیا ہے الجواب اختلاف مطالع کے بارے میں فقہاء کرام کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں اختلاف د مطالع معتبر نہ دے اور یہی ظاہر المذہب ہے اور اسی قول پر فتوا منقول ہے دا ظاہر مذہب ہم دے پدی بانی فتوا ہم دا اس لیے جہاں کہیں شرعی قواعد اور ضوابط کا لحاظ رکھتے ہوئے چې په کومه علاقه کې چې د شرعي قواعد او ضوابط او خیال پکې ساتلی شوی وي خبر پہنچ جائے او خبر موږ ته راورسید تو وها روزه رکھنا اور عید منانا چاہیے قال فی الهندیة د فتوا علمگیری حوالہ پکې ده ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية وعليه الفتوى الفقيه ابي الليث وبه كان يفتي شمس الائمه الحلواني وقال دی وای چې لو رأى اهل المغرب مغرب على هلال رمضان يجب الصوم على اهل المشرق كذا في الخلاصه او وګد بحث به کړي نو دا بیا ته مهرباني وکړه چې دا وره دا کما څو شوي دا درې شوي څلورمه مې د فتاوا دارالعلوم دیوبند حواله درکړې وه صحیح دی فتاوا دارالعلوم دیوبند حواله مې تاسو ته درکړې وه دا به درته راواړو دا هېڅ خبره نشته دا دی روا مې ډوله فتاوا دارالعلوم دیوبند دی صحیح دی نو فتاوا دارالعلوم دیوبند مې درته ویلي ملا صاحب چې شپږم جلد دی 251 نمبر صفحه د کتاب الصوم صحیح دی نو دی وی اختلاف مطالع عند الاحناف الجواب جواب برا پیدا کو دا سوال دی نو ملا صاحب څه کاکا دی کې دا دی جواب حنفیه کې نزدیک اختلاف مطالع مطلقا معتبر نہیں و د احناف په نسبت باندې اختلاف د مطالع مطلقا معتبر نه دی یها تک تر دې پورې اگر اهل مغرب کو چاند نظر آوے وی کاغوی چرته سپوږمۍ وویني تو اهل مشرق کو لازم ہو جاتا ہے نو په اهل مشرق باندې هم لازمیږي بشرطه کې خو شرط پکې دا دی به طریق موجب داسې طریقه باندې وي یعنی داسې خبر ورته ورسیږي چې خبر یقیني وي وګوره دا ودرېږه د اختلاف د فتاوا رحیمی خبره به درته وکړم چې خوند تاسو ته تم درکې صحیح دی فتاوا رحیمیه کې دا لیکلي دی وایي که سعودي کې چاولی دا نو په پاکستان او هندوستان کې لازمه ده چې دا به سره روژه به مو سره کوي او لازمه ده چې دغه به مو سره کوي اوس درته باقاعده طور سره د مکې او د مدینې خبره پکې کوو اختلاف مطالع صحیح دی سوال دی جواب دی وای چاہے کتنی ہی دور سے خبر آئے فتاوا رحیمیه حواله خو والا فتاوا رحیمیه وم جلد او 228 نمبر صفحه د کتاب الصوم صحیح دی وای جواب دا سوال دا شوی اگر کسی دور کے شہر سے چاند دیکھنے کی خبر آئے تو معتبر ہوگی یا نہیں وای کلری خارنا سړی ته خبر وشي نو دا خبر به معتبری او کنا چاہے کتنی ہی دور سے خبر آئے معتبر ہے مثلا برہما والوں نے چاند نہیں دیکھا اور کسی بمبئی کے شخص نے ان کے سامنے چاند دیکھنے کی گواہی دی تو ان پر ایک روزہ قضا لازم ہوگی وای که چرته بیا مخکې خوړلې وه نو بیا به ورسره قضا هم راوړي صحیح دی ودرېږه چې د مکې او د مدینې والا خبر هم درته پکې وکړم بیا دی وای اسی لیے امام صاحب رحمه الله نے اختلاف مطالع کو غیر معتبر قرار دے دیا اوس ګوره ورته اگر مکہ یا مدینہ دا ٹکے ځان سره یاد وساته اگر مکہ یا مدینہ سے شرعی ثبوت کے ساتھ خبر آ جائے کہ وہاں یہاں سے پہلے چاند ہوا ہے چې هغې ځای نه خبر راشي چې د دې ځای نه هلته مخکې سپوږمۍ لیدلی شوې ده تو ہندوستان والوں پر اس خبر کی وجہ سے ایک روزہ رکھنا فرض ہوگا دا وګوره او دا قرنګي وګد تفصیل بیا ور باندې کړي نو ما ته خو تاسو صرف دلایل ویلو زکه اوس دم را باندې میسج خړیر زیات وګد کو نو بیا دغه دی صحیح دی نو دا څو شوي دغه شو فتاوا دغه شو رحیمیه شو 15 شوي بل مې درته محمودیه خو دلې و محمودیه مې درته ویلو چې هغه ویلي ک چرته بل فرض نه هیڅتم تاریخي نو بیا دی وسره اختر وو کې او کنه هیڅتم تاریخي بیا دی وسره نه کوي دی وای دې مسلې باندې فقها نے اس مسئلے پر سیر حاصل بحث کی ہے یو مشخص وای ک چرته نه هیڅتم تاریخي
29 ورسره لیکلي او کم 13. अगर 29 तारीख को मतला साफ न हो और बतरीक़ मूजब रुयत साबित हो जाए तो काबिल कबूल है और यही ظاهر مذهب है. وګوره که په 29 یعنی او کم 13 تاریخ باندې هغې ځای نه خبر راغی چې هلکه موږ سپوږمۍ ولیده نو ستا هم 9 ورځې پوره شوي بس اختر کا وسره. خدای وایي که 28 تاریخ کو رؤیت کا ثبوت پہنچے تو وہ ناقابل التفات ہے ځکه دلته 28 ورځې دي نو بیا که بالفرض د بلاد بعیده خبره درته کوي بیا هم هغه ښارونه چې کوم بلاد بعیده دي د قرنګې مې درته اخیری حواله درکړې وه 9 نمبر د کفایت المفتی د مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله صاحب صحیح دی د څه وایي جواب اختلاف مطالع شرعا معتبر نہیں اور حنفیہ کے نزدیک صحیح اور محقق یہی ہے. اور نور بیا ورپسې ګوره دا کفایت المفتی 4 جلد 200 او پسې راتیر 21 نمبر صفحه د کتاب الصوم. اوس به هغه فتاوی به درته راواړو چې هغې لیکلي دي چې دغه دی دا څه ورته وایي چې اختلاف د مطلع معتبر دی صحیح دی. اختلاف د مطلع چې معتبر دی دا فتاوا بینات د فتاوا بینات جلد 3 دی او صفحه د 58 صحیح دی. نو د اوږد بحث پې کړی دی بیا وایي حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے متعلق لکھتے ہیں کہ انہوں نے فتح الملهم د مسلم شرح ده کہ آخری قول کو ترجیح دی ہے وای دې ته ترجیح ورکړې ده چې په بلاد بعیدو کې معتبر دی او په بلاد قریبو کې نه دی معتبر. وای دا ولې وای دا ځکه خصوصا اس زمانے میں کہ جب مشرق اور مغرب کے فاصلے چند گھنٹوں میں طے ہو رہے ہیں وہ یہ کہ قرآن اور سنت میں یہ بات منصوص اور قطعی ہے کہ کوئی مہینہ 29 دن سے کم یا 30 दिन से زائد نہیں ہوتا. نو هغه خبره وسره کړي وای که چرته مطلب منګه د هر علاقې رؤیت معتبر کو نو بیا په بعضی ملکونو کې دا مسله راشي چې یا خو به د 23 ورځو نه کما د 9 ورځو نه چې 28 ورځې دي کم دغه به راشي دا څه بلا ورته وایي میاش به 28 ورځې شي 28 ورځې په اسلام کې میاش نشته یا 30 दिन سے زائد او یا به د 13 ورځو نه زیاتې وي نو د دې اعتبار سره وای دا شی ځکه معتبر نه دی. وای د دې وجنه او دی وای دا وای د دې وجنه دوسری जगह اعتبار करने के नतीजे में महीना के दिन 28 रह जाएंगे या 31 हो जाएंगे. خو اوس هغه ملکونه چې لکه زمونږ د سعودي په منځ کې خو د 28 او د 31 والا مثلا نشته چې نن دلته چې کوم ورځ د مغه ورځ الته ده پرون چې الته کوم ورځ و دلته هم ده نو دلته خو 28 دغه پکې نه راځي. بیا وای په دې باندې مفتی محمد شفیع رحمه الله وګد بحث کړی غلی کې احقر کا ګمان ہے خپل ګمان وسره لیکي. بیا دی وای اختلاف مطالع کا اعتقاد دی وای ګوره وګد بحث په کړه ټول خو بیا سړی کې نور بیا ورپسې کتاب راوخله زه د حوالې ذمہ دار یم کنه صفحه مې درته خودلې خجی دی وای اور اس نتیجے میں مشرق کے شہادت مغرب میں اور مغرب کے شہادت مشرق میں حجت مانی جائے تو کہیں بعضی علاقوں کی جگہ مہینہ 28 दिन کا کسی جگہ 31 दिन کا ہونا لازم آ جائے گا. نو الکه اوس دا خو هغه دلایل تاسو مونږ ته وایي چې مناسب هغه خو په هغه علاقو کې دي چې هغه ته ټیک دی هغه ته مونږ هم د سره ومنو چې دومره ملکونو منځ کې فرق وي چې مناسب څه وي دومره لوی فرق وي چې هلته د ورځې اعتبار شته دی هلته یو تاریخ دلته بل تاریخ نو ټیک ده. خو زمونږ د سعودي سره بل تاریخ نشته نن دلته هم 16 جون دی هلته هم 16 جون دی پرون هلته هم 15 دی جون او دلته هم 15 دی جون دی نو دلته خو فرقونه نشته. دا قرنګي دا مسله ما درته ویل چې څوک وایي چې یاره دا جایز دی اختلاف د مطالعه معتبر دی دا فتاوا فریدیه ده فتاوا فریدیه کې بالکل هم دقه خبره کړي کدي زړی درته به راواړم صحیح دی درته ویلي فتاوا فریدیه 4 جلد 8 نمبر صفحه د باب رؤیت الهلال و اختلاف المطالع. نو دی وای باقاعده تور سره وای دا شی دلته ځکه معتبر دی کدلته معتبر نه کوم دقه مسله به تنه جوړ شي چې مناسب په بعض علاقو کې به دا وګوره قول ثالث کی دلیل یہ ہے کہ اگر بلاد بعیدہ جیسے عرب اور ہند میں اختلاف کو معتبر نہ مانا جائے تو 28ویں رمضان کو مثلا عید ہو جائے گی. نو دا خو په هغه ملکونو کې به وشي چې هلته زه چلو هغه ډېره فاصله ده چې دا کومو ملکونو کې اوس فاصله کمه ده بیا به دلته سړی څه کوي. نو دا قرنګې لږ مشکلات پکې شته دی قربان دې شمه. نو بیا تاسو مهرباني وکړئ موږ چې خیر دی کله څه خبره درته کوله یقین وکړه هغه به زمونږ خپلې خبرې نه وي نه به زمونږ خپله تجزیه وي هغه به هم صرف د دې فتاوو خلاصه را جمع کړي وي او تاسو ته به وړاندې مخې ته ایښي نو موږ ته دې په الله پاک اجرونه راکړي او الله دې راته د آخرت ذخیره کړي او الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ته په صحیح د دین په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق راته نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة